سلام ټولو ته. انسان چې کله د تمدن لور ته حرکت کړي نو روزانه یې نوي اختراعات کړي. نن غواړم تاسې ته 5 نوي اختراع شوي وسلې در وپېژنم. هیلهمن یم چې هیڅ یو ځای کې ترې د دې وسلو باید کار وانخیستل شي. اوله شماره های لیزر. دغه وسیله د لیزر ده. دښمن د هوا لخوا حمله کوي چې له ځانه سره چاودیدونکي توکي راوړي. دغه لیزر ټول ډرون وسیلې په نښه کوي او په لیزر سره یې له منځه وړي. دښمن په خطرناکو توغندو د شا له لوري حمله کوي. لیزر په تیز سرعت سره هغه معلوموي او بیا یې له منځه وړي. دغه یو مهم ماشین د جنگي برخې لپاره دی چې باید په هر حالات کې ترې کار واخیستل شي. دغه وسیله په لوړ سرعت سره د دښمن هر حمله شنډوي. د مخ لوري هلیکاپټر هم ورسره وي مخامخ کیږي. دغه لیزر هم هغه له منځه وړي. په یوه قرارګاه یو ناڅاپي حمله کیږي، اما لیزر دغه حملې ته اجازه نه ورکوي چې تر څو ځمکې ته ورسیږي. راځئ اوس یوه الوتکه د جاسوسۍ ګورو. فقط یو نفر دغه الوتکه کنټرولولی شي. کولی شي چې معلومات هر ځای کنکټ کړي، هر ځای د رادار او یا نورو وسیلو سره. دغه الوتکه په مجهزو وسایلو سمباله ده. کولی شي چې هر ځای تماس ټینګ کړي. 10 نفره په دغه الوتکه کې کار کولی شي چې هر کس لپاره کمپیوټر شتون لري او مخ برخې ته یې ماشین شتون لري. دریمه برخه IQS B سونار. یو کنټرولونکي مسیر په وړاندې کله چې سمندري ځواک د خطر احساس وکړي نو یوه وړه کښتۍ له ځانه سره مخکې لیږي. شاید په دغه وخت کې هر څه خطا شي. یو رادار له ځانه سره په اوبو کې ښکته کوي او په شدت سره حرکت کوي. رادار ټولې اوبه سکین کوي. څه وخت وروسته یو انټن د مرستې لپاره ورځي. دغه انټن په اتومات ډول رادار سره او کنټرولونکي کښتۍ سره یوځای کیږي. شدت سره ځي او یو څه مشکوک پیدا کوي. دغه وسیله بیا هغه ته چاودنه ورکوي. رادار د نورو مشکوکو وسیلو په لټه وي. بالاخره یو بل انتن د اوبو په لور ورځي.
لومړی ترې عکس اخلي، یو څو دقیقې وروسته خبر اخلي چې دا دې باید انفجار شي. مسیر د خطر څخه پاک شو.